ګوره کله کله انسان پریشانو کې مبتلا شي، غمونو کې مبتلا شي، زړه یې تنګ شي، یاره وایي څه وکړمه، خودکشي وکړم که څه وکړمه. نو نبي علیه الصلاة والسلام د دې لپاره ډېره زیاته مجربه وظیفه ښودلې ده. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی، یو کم سل بیماری. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کمزوري بیماری چې په هغه کې ده کنه نو هغه د هم او د غم نه نجات او خلاصون دی. ګوره دا پریشانی په دوه قسمه وي. یو قسم پریشانی هغه چې دغه سبب او وجه معلومه نه وي. الکه زړه مې خفه دی، زړه مې تنګ دی، زړه ته مې خوشحالي نه راځي، وجه څه ده؟ وجه راته نه معلومه ده، بس زړه مې نه خوشحالېږي. نو دې ته په عربۍ کې هم ویلی شي، هم پریشانی چې وجه نه معلومه. دویم قسم دی غم. غم هغه چې د هغې پریشانی وجه معلومه وي. الله دې نه کې پلار د سړي مړ شي، ورور د سړي مړ شي، بچی د سړي مړ شي، بل مصیبت راشي، دې ته په عربۍ کې غم ویلی شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه چې ده که نه دا د غم او د هم هغه پریشانی چې سبب معلوم وي او هغه پریشانی چې سبب نه معلوم د دې دواړو نه د خلاصي دپاره بهترینه وظیفه ده. لا حول ولا قوة الا بالله.